لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر. كتاب رياض الصالحين يوصلو او یم نمبر باب دی په باره د دې کې چې کله په سفر کې په سورلۍ باندې څوک هغه کینی او په سورلۍ باندې سور شي نو دا به څه وایي، کوم الفاظ او کوم دعا به د سفر په وخت کې په سورلۍ باندې د کیناستلو په وخت کې ویل کیږي. الله قرآن کی فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون. الله فرمائے اے انسانانو ستاسو د فائدې دپاره مې دغه شانته ګرځولي دي د کشتیګانې او دغه شانته څاروي چارپایان ما ترکبون، هغه چې تاسو ورباندې سورلي کوئ، تاسو ورباندې کینئ د سفر په وخت کې تاسو هغې باندې سورلي کوئ. دا مې ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړي دي او عظیم نعمت دی ده. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه. او دې دپاره چې تاسو د څاروو دغه سورلو په شاګانو باندې برابر شئ او بیا د الله رب العالمین هغه نعمت تاسو یاد کړئ کله چې په هغې باندې تاسو برابر شئ. د الله نعمت باید تاسو یاد کړئ چې دا څومره عظیم نعمت دی چې الله په تاسو باندې کړی دی. ګورئ سفرونه الله تعالی ستاسو د سورلیو په وجه باندې لنډوي، درانه درانه باورونه تاسو دغه شان د سورلیو باندې ږدئ، تاسو په خپله به د سورلۍ باندې دمه ناست استئ او دا الله ستاسو تابع کړي او تاسو ورباندې سفر لنډوئ. نو الله نعمت تاسو یاد کړئ. وتقول او تاسو دا دعا وویئ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. دا دعا د سورلۍ په وخت کې الله وی تاسو وویئ چې سبحان الذي سخر لنا هذا، پاکی دا غزات لره چې زمونږ دپاره دا سورلۍ تابع کړې ده. وما كنا له مقرنين، او نو مونږه طاقت لرونکي د دې سورلۍ تابعداري کولو لپاره. زمونږ طاقت نو چې دا سورلۍ مونږ تابع کړې وه، الله مونږ له دا تابع کړه. وانا الى ربنا لمنقلبون، او یقینا مونږه د الله طرف د خامخا ګرځېدونکي. صحیح ده په دنیا کې سفرونه مسافر چې کله کوي یو ځای ته او بل ځای ته مختلفو علاقو ملکونو ته مسافر سفر کوي، خو ګوره زمونږ رجعه او زمونږ ګرځېدل صرف د یو الله ته دی او الله ته مونږ ورځو. اول نمبر حدیث عن ابن عمر رضی الله عنهما، عبدالله بن عمر نه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا استوى على بعیره خارجا الى سفر. یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو کله چې به اوښ باندې برابر شو او سفر ته به وتون کېو. د الله پیغمبر طریقه دا وه چې کبر ثلاثا، درې پیره به تکبیر ویله، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دا به د نبي صلی الله علیه وسلم د سورلۍ باندې د کېناستلو په وخت کې ویل. ثم قال به ویل دا دعا به ویله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. کله چې نبی اسلام سفر ته ووتو، سفر باندې به تو په سورلۍ باندې به کېنو، دا دعا به ویله. معنی دا ده سبحان الذي، دا خو مخکې وشوه چې سبحان الذي سخرنا هذا، پاکي دا غزات لره چې زمونږ دپاره دا سورلۍ تابع کړې ده. وما كنا له مقرنين، نو مونږ د سورلۍ لره دغه شان تابع کېدونکي. وانا الى ربنا لمنقلبون، یقینا مونږ ټول الله ته واپس کېدونکي. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. یا الله مونږ ته سوال کوو زمونږ په دې سفر کې، الله تعالی سوال کوو چې په دې کې مونږه خیسته عمل وکړو، خیسته نیکی حاصل کو او تقوا سوال دنه کو الله په دې سفر کې. ومن العمل ما ترضى، او د هغې عمل او کړنې سوال دنه کو الله چې ته پرې خوشحالېږي، هغې عمل توفیق مونږ ته راکړي. اللهم هون علينا سفرنا هذا، یا الله دا سفر ته په مونږ باندې آسان کې. سفر دا د عذاب یوه برخه ده، ټوټه ده. الله دا سفر په مونږ باندې آسان کې. واطوي عنا بعده، الله دې سفر هغه لرېوالی مونږ ته رالنډ که، مختصر که. اللهم انت الصاحب في السفر
یا الله ته زما ملګری په دې سفر کې الله ته مې ملګری والخلیفة فی الاهل او الله ته زما او ته دغه شان د ساتون کې په اهل کې یعنی ته جانشین نائب په اهل کې الله زما بچی پاتې د هغې سره حفاظت ته وکړه اللهم انی اعوذ بک من وعثاء السفر یا الله تا پورې پناه نیسمه د دې سفر د مشقتونو او تکلیفونو نه سفر کې ډېر تکلیفونه الله زه تا پورې پناه نیسمه د سفر د تکلیفونو او مشقتونو نه وکآبة المنظر او الله تعالی زه پناه نیسمه تا پورې دغه شان ته د هغې غم او درد نه دغه شان ته د هغې تکلیف نه چې هغه ما خفه کوي او زه هغه وینم یعنی تکلیف هغه تکلیف او درد نه الله تا پورې پناه نیسمه چې هغه زه وینم او خفه کوي ما لره وسوء المنقلب في المال والاهل والولد او الله او هغه خراب حالت او زه پناه نیسمه تا پورې وسوء المنقلب د هغې خراب حالت د واپس کېدلو نه که هغه په مال کې که هغه په بچو کې که هغه په اهل کې که هغه په زما په اولادونو کې الله یې چې زه راشم او ما ته کوم درد او تکلیف نه رسېدلی داسې حالت کې الله ما را واپس کې بیته واذا رجع قالهن وزاد فيهن وکله چې به د الله پیغمبر واپس شو وی دغه کلمات به ویله او دا خبرې به دا کلمات به ورسره زیاتول آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون معنی دا ده یا الله په خیر سره مونږ واپس کیدونکي به خیر چې په خیر سره راغلو الله مونږه توبه وستونکي د هر قسم ګناهونو نه تا ته عابدون مونږ عبادت کوونکي ستا لربنا حامدون او د خپل رب دپاره مونږه صفتونه ویو او صفت کوونکي مونږه دا دعاګانې محترمین یادول پکار دي باید زموږ هره طریقه د الله د پیغمبر په طریقه باندې اله به مونږ تاسو کامیابي ډېر رواجونه مونږ تاسو په ودونو کې په سورلو کې په قام کې دا شان تر هغې لحاظ ساتو هلکه خلک به راپورې خاندي او دا کول پکار دا کول پکار دي ډېر مسایل او جون مونږ تاسو رواجونه د وجه نه سخت کړی دی خو د الله د پیغمبر طریقه هغه چې چاته نه یاده هېڅ پیغور ځان ته نه ګڼي د الله د پیغمبر هغه دعا ده څونه ښایسته دعا ده ناسو کسانو کې به زه یو کس ته یاد یا بني یاده دا یادول پکار دي ورسول الله 300 کاله مخکې د الله پیغمبر دا ویلې ده دا یادول پکار دي سفر په وخت کې موږ تاسو کله صلی باندې کینو الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا خو آسان دي درې پیره باید دا ویو او سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون دا کوم دعا چې ذکر شو د دعا ویل پکار دي نو پکار دار چې موږ تاسو په سفر کې تک او په سفر کې دراتګ د الله تعالی په حمد باید دا شروع کو د الله په صفاتونو باندې باید دا شروع کو چې الله زموږ سفرونو کې خیر او برکت واچي وصلی الله علی نبینا محمد